کلی تلویزیون قدرمنو لیدونکو او د بازار خوندونو خپرونې مینوالو السلام علیکم. نومان شاداب یم د دې خپرونې کوربه. قدرمنو دوستانو نن مو درته ځانګړې خپرونه چمتو کړې ده د رونټې په ښکلې سیمه کې. د رونټه هغه سیمه ده چې د لرې ولایتونو او د لرې سیمو څخه خلک د دې دلته راځي او له دې ځایه ننداره کوي. هو مایان هم پکې خوري. مایان البته دلته ډېر په زړه پورې مایان پیدا کیږي او خرڅول کیږي. خلک د مایي لپاره هم راځي. دوستانو تاسې ته به موږ د مایي بشپړ معلومات درکو چې مایان څه ډول پخیږي. تاسې له موږ سره اوسئ، خپرونه تر پایه وګورئ. دوستانو خیبر چرسی هوټل منیجر را سره په خپرونه کې ده. راځئ د دغه هوټل په اړه به لږ دې سره خبرې هم وکړو. تاسو ته ستړي مشئ وایم ښه راغلاست. خدای مو باد لره، هر کله راشئ، خوشحاله اوسئ او قدرمن اوسئ چې موږ ته راغلي یاست. ژوندی اوسئ. لومړی د دغه خیبر چرسی هوټل په هکله لږ معلومات راکړئ چې دا چرسی نوم مو ولې پرېښی؟ دا چرسی نوم خو موږ ورو په دې باندې پرېښی چې د دوی مشر نیکه چې دی هغه چرسی دی. وخت دا نه دی، هغه په پېښور کې هوټل دی. بیا زموږ چې دلته دا څانګه جوړه شوه په خاطر د دې چې زموږ ټول مشتریانو هغه ویله موږ ته هلته هم چې یو ځای او هغلته پکې موږ ته دغسې غذا راکول شي. دا راته ووایه چې څو ډوله خواړه ستاسو په هوټل کې شتون لري؟ موږ ډېر رقمه خواړه لرو. په عوض د دې چې هغه زه تاسو ته عبارت د دې نه دی لکه یو چرګ دی، موږ یې سپین هم پخو او موږ یې په لم کې هم پخو، پیازو کې موږ یې په رومیانو کې هم پخو او موږ یې ساده هم داسې هم پخو. دا د یو. بل غوښه ده موږ یې بسته روغه په بادام او په پیستا او په وریژو کې بسته پسه پخو. غوښه یې چې دا په کړۍ کې پخو، سپینه غوښه په کړۍ کې پخو، د ښوروا والا غوښه په کړۍ کې پخو، د رومیانو والا غوښه په کړۍ کې پخو، د پیازو والا غوښه په سیخ کې پخو، روش وخت دا نه دی، په سیخ کې پخو ساده غوښه، په سیخ کې پخو دم پوخته غوښه. بس دغه شو. قدرمنو دوستانو د غوښې په هکله د هوټل منیجر تاسو ته وړاندې کړ چې د څه ډول خوراکونه شتون لري. اوس هم راځئ تاسو ته موږ د مایي د پاکولو د پخولو ټولې طریقې وړاندې کوو. تاسې له موږ سره اوسئ. دوستانو په لومړي قدم کې راغلو چې موږ مایان واخلو او د مایي په پاکولو کار شروع کړو. دغلته یو ورور ګورم چې په مایانو کې ګوتې وهي. راځئ دې سره هم یو څو خبرې وکړو. ورور سلام وشي. سلام علیکم. ورور ښه جوړ دي؟ صحت د ښه ده، په خیر یې؟ راري ده، خاص دی. په څه بوخت یې وروره؟ مایانو کې. دا مایان د چا ته تیار کړي دي؟ دا مشتري راغلی اوس اخلي. دا راته وایه چې دغه مایان چې تاسې په دې فریزر کې ساتي خرابېږي خو نه؟ نه، واوره سره یې ساتو که نه. د کوم ځای مایان دي دا؟ دا پېښور. ولې وطني مایان نه لرئ؟ وطني راځي خو وروسته راځي، هغه لږ چې هوا ماته شي راځي. ورځې څومره تاسې مایان د هوټل کې پلورئ؟ ورځې به 40 کیلو یا 50 کیلو 80 کیلو پورې بازار پورې فرق دی. نو چې څومره ښه مشتري هغومره زیات وځي. ځینې کسان دغه د مایانو لپاره حوض جوړوي، تاسې ولې نه ده جوړ کړی؟ حوض موږ نه څوک دومره تپوس نه کوي د ژوندي مایانو. موږ وطني راځي یا هماغه خرڅوو. دغه مایان تا له فریزر څخه واغستل، هلته دې واچول، اوس په دې څه کوئ؟ دا اول تلو، بیا دلته کټ کوو، بیا دلته اینځو پاسې وړو. ډېره مننه. راځئ دوستانو د مایي پاکول به هم موږ تاسې په شریکه وګورو. قدرمنو دوستانو رالو د مایي په پاکول به تاسو ته موږ له نږدې ښکاره کوو چې مایي څه ډول پاکیږي. ښه، دغه مایي څو ډوله تاسې پاکولی شئ؟ مطلب کوم مایان پاکیږي؟ مایي دي یو رقم دا پاکستاني دي، دا داسې ګرول کېږي، بیا دنده هم پاکېږي، کټایي کېږي. او یو رقم دی وطني دي، هغه بیا داسې نه ګرول کېږي، هغه هم داسې کټ کېږي. ولې هغه نه پاکول کېږي؟ هغه داسې ستارې نه لري او هغه خویه دي. دغه مایان که موږ واخلو په کور کې هم پاکولی شو؟ په کور کې پاکولی شو چې وسایل یې پوره کېږي. مطلب کوم وسایل؟ وسایل مثال داسې چاقو یا همداسې خرخرۍ ورته څوک پوهېږي داسې وسایل ورته برابر کړي بیا اسانه کېږي، او کور کې په کومه طریقو کوي هغه سخت وي. ښه، دې نه بعد چې تاسې مایي پاک کوئ بیا چېرته وړئ؟
دې نه بعد چې هلته صفا شي پاس دویم منزل ته وړل کېږي هلته پخول کېږي بیا ګاګ ته پلیټ کې اچول کېږي وړې ورته مای په کوم ډول ټوټه ټوټه کوئ تاسو مای ګول هم کټ کوو ساده هم کټ د مای پاکول او د کټ کولو طریقه هم تاسو له نږدې وګورئ مای خو دې کټ کټ کړل اوس څه کوئ اوس یې وینځو دلته پاس وړو پخولو ته دوستانو راځئ د وینځلو طریقه هم تاسو وګورئ چې مای څه ډول پاکیږي مای خو ډیر ښایسته پاک کړل کور کې د هم کله غوښه پاک کړې ده او ولې نه کله کله یې پاکوو ښه ډېر ښه اوس چېرته ځو اوس ځو له خیره دا خو مو وینځل وړو یې پاسې مساله کوو اخته کوو یې مزهدار برابر شي بس بیا پخوو دوستانو راځئ په ګډه دا د اخته کولو او مساله وهلو طریقه هم وګورو دوستانو غوښه مو د مایي راوړله تر څو پرې مساله ووهي او بعد له هغې پاخه کړي ما سره ولاړ دی څوک یې چمتو کوي ستړی مه شئ السلام علیکم ستاسې نوم نوم محمد آصف محمد آصف وروره څو ډوله مایان ته پخولی شي مایان خو دوه ډوله موږ مایان پخو یو سیخ کې پخو یو په غوړو کې پخو دې باندې لومړی کوم مساله وهئ که مالګه وهئ نه خو دا اول مالګه وهل کېږي بیا اوږه ورته اچو بیا نور دا دڼیا ده ذایقې دپاره خپل مسالې دي هغه پرې ور اچوو دا اوږه ولې پرې اچوئ اوږه زه دې په خاطر چې دا مایي خپله اخته کېږي پکې او ذایقه یې جوړېږي د هغې په خاطر د اوږه دې خپل اصلي مواد چې د اوږه ده یعنې لومړی مالګه اچوئ لومړی مالګه اچو بیا اوږه اچو بیا دا وچه دانې ده بیا نورې مسالې دي په سر ور اچول کېږي او بیا ذایقې دپاره قدرمنو دوستانو دوه رقمه مایي پخولی شي تاسو ته نننۍ خپرونه د یو ډول مایي موږ ښایو تاسو وګورئ چې څه ډول مایي باندې مساله وهل کېږي او کوم ډول دوی پخوي نور هر څه تاسې له نږدې وګورئ
څومره مایان باید پاخه شي چې تاسې دا غوړي بیرته تبدیل کړئ تازه غوړي واچوئ؟ مونږ چې کله میان تقریبا 100 کیلو پاخه کو په هغه کې او نو بیا 100 کیلو نه وروسته دا کړی وینځو وروره او تازه غوړي نور راچو هغه غوړي هغه تیل اچو هغه تیل دي چې خاص تیل دي د میانو په خاطر او نور نه موږ استفاده نه کوو دغه تیل نه استفاده کوو وروره. دغه غوور باید څومره تاسې تیز پرېږدئ چې دا زر پاخه شي؟ موږ هغه خپل اندازه پورې ور تیزو چې هغه نه وسوځېږي او نه هغه غوړي خراب شي که نه د هغه په خاطر نو موږ غواړو چې خپل ور په خپل اندازه باندې مایع خو مو غوړو کې واچول څومره وخت بعد به دا پاخه شي؟ دا یو 15-20 دقیقو کې تیارېږي او دوی ښایسته په خپل خوښې باندې تیارېږي که نه 15-20 دقیقو کې. ډېره مننه. قدرمنو دوستانو تر څو مایع پخولو ته چمتو کېږي راځئ د دغې هوټل هغه ملګري چې له لرې ولایتونو څخه راغلي دي خوړو لپاره هغوی سره به یو دوه خبرې وکړو چې کوم خواړه هغوی خوري او څه ځان لپاره تیار کړي دي. قدرمنو دوستانو لکه څنګه چې دغه هوټل ته له لرې ولایتونو څخه خلک راځي د خوړو لپاره ځکه چې خواړه ښه دي بیا هم دغلته یو څو ورونه دي چې البته روان ول او روان دي وځي د هوټل څخه خواړه خوړلي دي سبا یو څو خبرې وکړو. ستړي مه شئ ورونو. خیر اوسې روبکې جوړې خیر خاص په خیر یاست؟ الحمدلله خیر. د کوم ځای راغلي یاست؟ السلام علیکم. موږ د جلال آباد ښار نه راغلي تفریح دپاره د رونټې ته او بیا هم د هوټل کې ډوډۍ وخوړله تفریح دپاره. څه مو وخوړل؟ مطلب کړی د چرګو بادامي چرګو دې لږ نامتو ده د چرسي هوټل او بقایي کړی خو عام دي هر ځای کې پیدا کېږي خو دغه بادامي دې لږ نامتو ده هغه مو وخوړل. تا خو په نس باندې لاس ایښی و لکه تا ډېره نه والله چې ګزاره هره مو خوړله بس. پیسې چا ورکړې؟ پیسې زموږ مشر شته ده خرچه یې کړې وه لږ رانیولی مو په دې کې ماشوم. خوشحالي وه څنګه؟ او یو شاره کې اخیستی و د هغې په خوشحالۍ کې مې راوستی. ډېر ښه مبارک دې وي درته شاره. خیر اوسې ژوندی اوسې. دا راته چې هر وخت همدې هوټل ته راځئ او که نه د ولایت څخه د باندې م ځئ؟ نه ځو کله کامې ته م ځو یا کونړ طرف ته چکر وکړو کابل ته ځو بس هر طرف ته دغه ته م ځو خوست ته م تلي چکر م والی ده د هغې ځای م ډېر ښایسته فضاګانې دي د هغې هلته م چکر ته تلي ډېر زیات. کوم خوراک چې تاسو وکړه دې فرمایش چا ورکړه؟ د دې فرمایش سردار هغه. ډېره مننه له تاسو. مننه تاسو نه. خوشحاله اوسئ. دوستانو زمونږ مایان پخولو ته چمتو کېږي تر څو پاخه شي موږ راغلو سیند غاړې ته د همدې هوټل یو ښایسته ځای ده چې د سیند غاړه ده او قدرمن دوستان ناست دي مایع خوري. راځئ له دې سره به هم خبرې وکړو او چې له دوی له کوم ځای نه راغلي دي او څه خوري له موږ سره اوسئ. السلام علیکم. سلام علیکم بیادر خوب هستی بخیر. تشکر. اسم شما؟ محمد عظیم هستم. محمد عظیم. اسم شما؟ سید معروف. سید معروف. از کجا آمدین؟ از ولایت هرات آمدم. چطور شهر جلال آباد انتخاب کردین؟ والله دوستای ما زنگ زده بود به کابل گفتن بیا بریم شهر جلال آباد جای خوب سرسبز تفریحات زیاد داره خوب میلجات. ما از هرات آمدیم کابل باز آمدیم خود دوستای اینجا فلان دوستام رفتن به شهر ما آمدیم به هتل چرسی که از جمله هتل‌های مشهور در ننگرهار است که در درونته موقعیت داره و فلان آمدیم که ماهی بخوریم ببینیم چه رقم آیا لذتی داره ما میتونیم هر سال بتون به میله بیام به ننگرهار. شما هر وقت به میله کردن ننگرهار میان یا نه دیگه ولایت‌ها هم میرین؟ من زیادتر ولایت رفتم بامیان رفتم یک دفعه به مزار رفتم دو بار به قندهار رفتم امسال خواستم به ننگرهار بیام از ننگرهار یک دیدن میکنیم. سید معروف شما چند دوستا آمدین اینجا؟ ما تقریبا همراه 10 دانه دوست از ولایت هرات آمدیم در ولایت ننگرهار به خاطر که نام ننگرهار را شنیده بودیم خواستیم که از ننگرهار دیدن بکنیم چرا که ننگرهار میگم همیشه بهار است. امروز همراه دوستا آمده بودیم در هتل چرسی میخواستیم از ماهیان هتل چرسی دیدن بکنیم ماهیان را همراه خود بگیریم به کنار دریا بیایم همراهتان نوش جان بکنیم. اینجا خب بسیار چیزای خوب پخته میکنن مثلا کلایی شد
همه قسم سیخ کباب شد. شما چطور ماهی انتخاب کردین؟ والا در درونته که هست همین ماهیش بسیار مشهور است نسبت به دیگه غذایش که هست. ماهی که هست در درونته زیاد مشهور است. از جمله غذاهای مشهور از او یکی همین ماهی است. در بین شما کی زیادتر ماهی را خوش داره؟ بیادر ماهی بسیار خوش داره، ما در خوش نداره. د دې لا ماهی نه خوښېږي ته ګوره هسې لګیا د خوراک کوي. د هیلې تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا وه د دې اونۍ د بازار خوندونو خپرونه چې ما نومان شاداب تاسو ته وړاندې کړله. هیله لرم چې تر پایه مو لیدلې اوسي او د خوښې وړ مو وګرځي. تر بلې خپرونې ښې چارې. چې یې مونږ دوستانو د دې ویډیو ترڅنګ د هیلې تلویزیون یوټیوب چینل در سره سابسکرایب چې شي ورته وایي دا قسم نه زده کېږي بس دغسې دغه ژنګواله ور ووایي چې زموږ سره یو ځای دی.